फिल किताब मरियम। अल्लाह नबी पाक तो वही याद का दुईता और किसद मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा। जाफर लगे दे रदी अल्लाह अन्हु वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। लगे दे तिलावत की द कुरान शरीफ। हबशे बाचा बांधे उखकी रवानी दी। हबशे बाचा गिरलम दशवा उखकी लांदी रवानी दी। बरेली दल्लांदी गुरी उखकी लांदी ससीगी। जाफर तिलावत के जाफर चकमजे के करार शी उदरीगी। नजाशी बाचावर तो ये कुरान वाला ए बचुड़ी कुरान वाला द कुरान शरीफ तिलावत में उदरवा। अमर बिन आस हैरान नहीं, अब्दुल्ला बिन अबी रबी हैरान नहीं, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान शरीफ लोली सूरह मरियम लोली द कुरान शरीफ तिलावत। इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनुहुम तफीदु मिन अद्दम। गोरी बचवरी तुईगी दागी दस्तूर गुनाह के अजीजानो द कुरान एजाज तगोरा द पैगंबर द तालिबानो द तिलावत असर तगोरा कुरान शरीफ लुस्तलेशी। जाफर मरगरी टोल जारी द हबशे बाचा जारी वजीरान जारी। हबशे बाचा वर्तवे ओ अमर बिन आस सवारी दुदीना ओ अब्दुल्ला बिन अबी रबी सवारी दुदीना। गुनाही सदा खताई सदा वली तंगवी प्रेदरा गलिदी मावर्त अमन वरकलो। बाचा हैरान शो जगरम न जकड़ी न यादीना तपूसुका बिलाल मौसम बस करवटु पुरूती दुदीना तपूसुका अम्मार सरम सोकड़ल सुमैया सरम सोकड़ल अम्मार सरम सोकड़ल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनक इन कुन्त तक़िय्या। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्य हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रम मक़दिय्या। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़अजाअहल मख़ाज़ इला जिज़्इन नख़लह क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। वहुज़्ज़ी
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر وزمادير معزز مشران سامعين حاضرين راغلو ملمنو او راروانو ملمنو او براہ راست اوریدن کی مسافر یا رستو اوریدن کی مسافر عوام او خواص رونا میندی او خویندی الحمدللہ زمونگا دخکل دین ہر یوم الغلرہ هغه بیان په بارد صحابو کی په بارد امت د اسلافو کی د اولیاء کرامو کی د مجتهدین او فقهاو کی عام علماء طلباء مسلمانانو کی هر یوم الغلرہ چې د دوی متعلق خبره کی که د سونی سره اتللی شي او دا سونا په اندازه د دې غرونو د جهان شي خود سونی مقام زما د دغه سلفو د متقدمین او متأخرین علماء او صلحاء شان ته نه رسیږي او دا زمون ایمان دی دا مو عقیده ده زمون د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې په بار د صحابه کرامو کې به یو مضبوطه عقیده ساتو ټیک ته دا یو داسې میوهداره ونه ده چې په دې باندې هر وخت گزار کیږي خو میوه کې الله خپل وزن اچولی د میوې وزن کمیږي نه اولی یو حال وی به بل حال وی به بل حال وی سو حاله بدلیږي ور باندې خود میوی مقام خطا کیږي نه کله دنیا لیوانیان په دیونه گزار کوي نو دا د لیوانیانو ذهن دی دا د لیوانیانو سوچ او فکر دی خو موږ هغوی ته وایو چې کامیابی گئی بنا که یو سړی داسې بره خوله اسمان ته کیو لاړې توکوي نو دا په خپل مخ باندې را پریوځي چا چې د سپوږمۍ او د نور په مخ کې داغونه لټولي هغوی هیڅ نه دي حاصل کړي نو زمونږ د پیغمبر ښکلي صحابه هغه ستوري د اسمان دي
نو د هغوی په شان کې که چا معمولي ګستاخي کړې ده ذلیله شوي دي، رسوا شوي دي. د هغې رسوا کوونکو نه یو صنادید قریش دي، د عربو مشرانو، چا چې د دې ستورو خلاف منصوبې جوړولې. نن واقعه کې به تاسو واورئ د دغې صحابه کرامو نه دفاع کوونکې الله د دوی شان بیانوي. شپږشتمه سپاره کې الله جل جلاله سورې فتح هلته د دوی شان الله بیان کړی چې ملګري زما د محبوب دا ډېر مضبوط خلق دی. که په میدان د جهاد کې دي نو اشداء علی الکفار، سختی په کافرانو باندې، که په خپل منځ کې ژوند دی نو رحماء بینهم، دومره مینه ناک دي په یو بل باندې چې انتهای نشته. الله ظاهر صفت بیانوي وتراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. خدای د تندو ذکر کوي، الله د مخ ذکر کوي، الله د عمل د قول ذکر کوي. نو عزیزانو من خبر داوا اولا چې د دو کونو سردار د معراج نراغه، د معراج سفر شو، د کائنات رب سره ملاقات شو. ټول وای الحمدلله. پدې خو زمونږ استاد ایمان دی کنه، نو کدی کې زما غونډه کې داسې وسړی را اوچت چې زه معراج نه منم، تاسو ماته په جواب کې وای چې موږ دا نه منو، ته پکې چا راوستی؟ دا کمال دی. دا کمال نه دی چې ته زما تایید کې، ته زما ډېر زما تاسو ملګري. اوس سورونه زما د ثوابۍ نه راغلي، سار نه رابطه وکړم درځو ثوابۍ. مثال په طور باندې لرې لرې علاقو نه تاسو راغلي، دا کمال نه دی چې زما باطل تم تاسو حق وای. کمال دا دی چې زما باطل مال په دې مخ را وغورځوئ. نه مولوي صاحب خطا شوي، مینه به در سره کوو، خو د دې مینې نسبت به زمونږ د جناب رسول الله ټول بیا وایي صلی الله علیه و آله وسلم. په شب معراج باندې ډومبه اعتراض چا کړو؟ نو هغه معترضین الله ذلیل کړل. هغه معترضین سوګو چې چا په اعتراض په معراج کړو، هغه مشرکین مکه وو. سوګو ټول وایي سوګو مشرکین مکه. الله د پیغمبر دفاع کوي. دلته سو معجزې ښکاره شوي دي. ډومبه خبره ته دا کوم چې لږ دا غوږونه کولاول پکار دي. ما په دې منبر باندې ویلو چې چا زما د آقا د غلامانو بے ادبي کړې ده، الله هغه مقام ته رسولی نه دي، الله ذلیله کړي دي. ویلې مې که مې نه ویلې، او دا مې ویلي چې چا زما د محبوب د والدینو بے ادبي کړې ده، دې نه به الله د ایمان نعمت اخلي. ویلې مې که مې نه ویلې. تاسو ولیدل دا د خلقو خلاف فتوی جاری شو ان شاء الله. تاسو ولیدل، یاد ساتئ. ګوره دین پورې به خندا نه کوئ، معجزې پورې به خندا نه کوئ، کرامت د اولیاء پورې خندا مه کوئ. اوس خو د میډیا دور دی. زمونږ یو ډېر ښکلی محقق محدث عالم دی، خدای دې د ټولو علماو ژوند کې برکت واچي. د هر یو عالم ځان ته شان او مقام دی. او زه خو داسې ناچیز بنده یم د الله، زه د هر عالم احترام ساتم. ټیک ده چې زما خلاف څوک څه وایي به ما سې دغه نشته، زمون خلاف چې څوک څه وایي به خیر دی، هغه به خپل جواب ورکړي. او زه وایم د دې منبر نه به د هر یو رباني عالم د حقاني عالم حقانیت به موږ بیانو ان شاء الله. او دې کې زمون دا به موږ باندې فرض دي چې ادای کو. نو هغې کله یو خبره وکړي، مولانا مفتی گوهر علی شاه صاحب حفظه الله، لوی عالم دی، لوی شخصیت دی. نو د میډیا دا دور نوجوانان نه دي، دوی د هغې هغه کرامت دی او ولی بیان کې دی ورپورې خندا ورواچي. ها 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 نیټ کې تاسو ګورئ که نه، ګورئ د یاد ساتئ. ګورئ دا خندا ډېره خطرناکه ده. ما په هغه جمعه د ټیک ټاکران دي که څه شی دی مالچورونو خدای نه ویرېږي، نور هر څه خلاص شو، دین پورې خنداګانې کوئ، الله نه ویرېږي. دا ولې کوئ داسې؟
مکوي د الله نه ويریږي عالم پورې مخان دی هر عالم عزت او احترام ساتي نو هغه یو کرامت دی یو ولی او عالم بیانای نو دا نور ور پورې سکی وای نو خوب مارکیټ تراغه نعوذ بالله من ذلک دا به خل او چې دل دی لایق ورکو کا سور ته یغه چې تایید کو چې ډیر خو یاد ساته غوره خندا دې وکړه د کرامت د اولیاء پورې نو دا باندې کوي نو خبره می دا کوله چې الله جل جلاله د خپل حبیب نه څنګه دفاع کړي دا دغه دفاع به موږ تاسو ان شاء الله کوو به ان شاء الله نو به مینه نشوا چې د پلار خپکیږي تر خپکیږي اور خپکیږي ما د سیدنا بیبي امینه د آقا مبارک مور مبارک دا ذکر کړو پدې چشم باندې ما الحمدلله د عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات شوه او ما ته ویلو تا چې پروند چانه دفاع کړو دا د محبوب مبارک مور مبارک دا جنت البقیع شریفی ته روانه ده د آقا د روزي مبارک سره ډېر انتهایی صادر او پرده کی زه خوشاله شم خوب کې زه اسم الحمدلله د آقا د غلامانو غلام ځان غنم الله دې ما قیامت کې دا غوی د غلام را پاسه لوی مقام دی بيدبي مکوي بيدبي چې چا کړي وره خدای ته نعمت د ایمان اغسته عوام تاسو ته مو هغه مولایانو ته مو چې دا تش په نامه د میډیا مولایان دي مکوي بيدبي پتندر دي دا دنیا اولګي ما په هغه جمعه باندې د والدینو د احترام خبره کړې و نن به والدینو ته یو میسج ورکوم ان شاء الله والدین بعضی وخت کې دا بچي ګناه ته مجبورای دوی دم داسې نه کوي زما بیان الحمدلله دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو میسجونه کیږي بیانونه خلق په تشریح کوي چې را مولوی صاحب بار مرګ رابطه وکړي مانا مور خپدا مانا پلار خپده مولوی صاحب دعا کوونن ورزما جرګه په کومه چې پخلاشي به دوباره موبایل کړي الحمدلله مور معاف کړم پلار معاف کړم دا زمونږ د بیان مقصد وی چې پلار د زوی نه خپده هغه زوی مجبور شو لاړو پلار نه معافي وغوښتا مور خپدا زوی مجبور شو لاړ شو د لاړه د مور نه لور لاړه د مور نه معافي وغوښتا زوی د مور نه معافي وغوښتا والدینو تم یو میسج کوم دام لګوري بیا ځانته والدینو دا دور د فتنې دی ته د بچینه عبد الله ابن مبارک ما جوړه ونه جوړیږي ته نه هغه اله جوړې دلو چې د عبد الله ابن مبارک غذا سمره صفا ستروا نو ته د بچینه عبد الله ابن مبارک ما جوړوا ته ځان د عبد الله ابن مبارک ته ځان مبارک جوړ کا ته ځان د مبارک تبر جوړ کا اے موري نو به بستا بچي د عبد الله کردار ادا کوي ان شاء الله نو زموږ د والدینو هم بازو کوتاه نه کی هغه دې داسې نه کوي ما ته بلا د سورې خبر را لې او چا ول مولوی صاحب تاسو ډېر خپل حقوق بیان کړل د مور او پلار زه درخواست درته وکم مال چې وکا ما ته وی چې داسې حرکتونه زما د پلار نه شوي دي او ما سترګې پټې کړې دي زما بس حالوي په قیامت کې د پلار متعلق معلوم دا څه دی وای آو مال دې ډېر غلط کار کړی انتهایی غلط کار کړی او مال ځان ته نه جدا کا بس خزم ته جدا کا ځانم ته جدا کا ځکه التستا په وجود باندې د پلار نه ایمان زی ستاد پلار نه عظیم دولت چې هغه ایمان دی غتی نزی نو که دالک دنیا کې خدمت اونې شي خیر دی خو چې ایمان ته لاړ نشي نو والدین تم والد صاحب تم ویم والدی صاحب تم ویم دومره به احتیاطي مکوا د فتنو دور دی چې ته بچې دی له مجبور کی چې هغه به الوی خزل طلاق ورګه جدا طلاق نه ولې کې داس فتنو دور دی دوه خاندان ولې جنگي موري نو موږ غواړو بیانات دواړه طرف کو د زویم څه حق دی په والدینو باندې په مور اشتا په پلار اشتا اولا دغه تربیت ته تربیت دی غلط کړي او به ته ابن مبارک غواړي نو به خو نه کیږي اب کیږي چې ستا غذا پاکوي زموږ د اولیاء کې د نقشبندیه کې ډېر لوی شخصیت تیر شوی
مجدد الفسانی رحمت الله علیه ذکر کړي وي هغه روټۍ بنه د باچا خوړله لوی بزرګ تیر شي نه به روټۍ د باچاهانو خوړله نه به د ملکانو خوړله نه به د غریبانانو خوړله نه د باچاهانو نه د ملکانو او نه د او ورسره نه د قاضیانو د قاضیانو روټۍ به هم نه خوړله مریدان دي شک کوي تاسو هم په دې خبره کې شکمن چې د باچا هم نه خوري او د ملک هم نه خوري د قاضي هم نه خوري او د غریب هم نه خوري د چا خوري او دا ولې زه باچا خو نه خوري باچا با او د قاضي هم نه خوري خو زه خیر دی سره رشوت به اغستی ملک هم نه خوري کېدای شي هغه هم رشوت خوړلی دا د غریب ولې نه خوري دې کې څه فلسفه ده هغه بزرګ لیکلي دي چې د غریب پیسې اکثر دی په سوال پیدا کوي یو ته وایي جند تراکه څه زکات مکات راکا هغه ورته ورکي نو چې ورکي د خو وخوړلې نو اسې نه چې په دې کې د بل یتیم او د غریب مال د ته نه راغلی د شک او د شبهې د وجې نه د غریب سړي روټۍ به هم نه خوړله نو دا بزرګ وفات کېدلو چې وفات کېدلو نو وایي د دې به هر وخت جړا به یې کوله هر وخت به یې جړل خو چې کله د ځن کدن وخت راغی نو بیبي نه چا تپوس وکړو چې دی خو خاندي وای او د ویلو چې الله کما دا سلورو کسانو نه ځان ستا د رضا دپاره ساتلی په نفس مې خپۍ ښودلي نو خدایا په ځن کدن کې خلق جاري مال خندا راوله نو زما د تقوا پته به هله ولګېږي چې زما دا عمل الله ته قبول دی او که قبوله نه دی نو ځکه زما خاوند په ځن کدن کې وخاندل چې الله ته دغه تقوا سوه قبوله وه ګورې دا د محتاطو خلقو کار دی چې ته بچي باندې آرام خوري او دا د عبدالله په شانتې ماته جوړ شي نو نه ته ابن ته مبارک شه نو چې ستا ښځه د مبارک د بیبي په صفاتو باندې الله ښایسته کي نو بیا به انشاء الله العزیز تم خوشحالي محسوسه کړي انشاءالله دا دوی مخکې راولئ دا مخکې راولئ بیخي مخکې راولئ دا جانماز څه شو دا ورته واچوه دا جانماز هغه ته واچوه دغه ځای کې دا هلته کښېنوه دغسې دا واله دا نوی هغه ته واچوه دا نوی هغه ته واچوه دغه عزیزانو زما درخواست تاسو ته دا دی اولا د بچو په غذا کې کوشش وکړئ چې حرام ورته ملاو نشي دویم د بچی د صحبت کوشش وکړه چې د بچی صحبت خو خلق سره وشي د چا پورې لکۍ تړل نه وي بهتان تړل نه وي د پاکو خلقو سره د بچی صحبت وکړه د صحبت ځان ته اثر دی د صحبت ځان ته اثر دی د غذا ځان ته اثر دی یاد ساتئ دا دو چې سره یو ځای شي غذا دې پاکه شي غذا دې پاکه شي صحبت دې پاک شي بیا به د الله تخت رسئ ما یو خبره کړې وه د والدینو د احترام او د اکرام په وجه باندې باچاهانو د څه میلو شوې ده باچاهي څه میولیو او اولیاءو ته تقوا تاج په سر شوی دی یو د هغې نه نجاشي باچا دی روایت د عایشې رضی الله تعالی عنها دی راځم به اوس نجاشي باچا ته چې نجاشي باچا د دې دا څو ورونو نو دا د پلار نه یو زوی دی د پلار نه او د دې نجاشي تره دی د هغه 12 زامن دي څو زامن دي 12 زامن د نجاشي باچا د تره دي د پلار یو زوی دی نجاشي زوی دی او د دې د تره زامن 12 دي حبشي والا سره شک او شبهه راغله چې خدایا دا به څه کېږي دا د نجاشي چې وفات شي د دې پلار د حبشي دا باچا وفات شي نو په دې باچایي باندې که بل څه ورغی دا خو ډېر ښه خاندان دی دا خلق به تباه او برباد کړي خو د دې دا غرور به راځي ځکه بل څه خو نشته د دې دا زوی یو زوی دی دا به 10 کاله باچایي وکړي 15 کاله به وکړي 2 به وکړي 3 به وکړي نو چې دې لاړو
جګړه به جوړ شي ځکه چې د پلار نه میراث به زوی ته پاتې کېدلو نه بیا به د نه تر زامن به یو وي زه به یم بل به زه نو ښه دا ده چې دا د نجاشي باچا پلار یې ښودلو چې دا حکمران وخت دی دې د مخې نه لاړ شي نو ښه به چې دې د مخې نه لاړو نو دا ورور به په ژوند باندې باچا شي او به زامنو ته پاتې دا یو کس دی نو د حبشي خلق را ولګېدل د ده د تره په مشوره باندې دا خرڅ کو په چا باندې غلامانو کې خرڅ کو په 600 درهمه دا خرڅ کو لاړو تاجرانو یوړو ځان سره چېرته بوتلو ګوري د پلار خدمت ته د مور خدمت ته دی خو د پلار او مور خدمت کړو د خدای پاک نظام ته وګوره د دې پلار هم وفات شو دی خر شو چې خر شو مزل کړه بیگا ته تر حکمرانی وخت جوړ شو اسمان نه تندر را پریوتو دی پکې وفات شو تر لاړو ختم شو چې ختم شو اړې غړې جوړ شو چې اوس بس کېږي ځکه د دې 12 زامن 12 په 12 قمقلو حکومت چلول خو چل غواړي هنر غواړي تجربه غواړي دا 12 په 12 خواران زما په شان ته کمزوري خلق ویل که دا جګړه جوړه شوې به ختمېږي نه علی نجاشي باچا پسې تلاش وکړي لاړل د حبشې نه خلق مالداران هلته ورسېدل قافلې نه یې واپس په 600 درهمه اوسۍ ورباندې بره ورکړې دی ترې راوستو او حکمران وخت مقرر کړو نو دا نجاشي باچا د پلار او د مور د خدمت په وجه باندې الله دوباره د حکمرانی پټګې او تاج دل ور پسر کو نو ګوري چې د پلار او د مور په دعا رنگ شي نو فیصله به وسنګ کوي د حلال غذا برکت دا ده چې اوس به الله د نجاشي باچا نه یو اهم کار اخلي ګوري واقعي ته انتظار کوي څنګه هغه بداوي چې د دې په وجه باندې به الله د اسلام لا مضبوطی دی به تابعی وي او جنازه به رسول الله مبارک کوي ان شاء الله دا دو خبرې پکې راغلي کومه خبره یو حلال غذا برکت دا ده چې الله رب العالمین دی یوسف علیہ السلام په شانتی د غلامای زنجیر الله د غاړې وغورځولو الله د مصر حکمران کو الله د نجاشي باچا د غاړې نم زنجیر وغورځولو د حلال غذا په برکت باندې د پلار او د مور د خدمت په وجه باندې الله حبشې ته راوستو د حبشي حکمران جوړ کو عزیزانو زمانه روانه ده وقت روان دی د مکی مکرمه نه تقریبا 12 یا 14 صحابه کرام هجرت کو حبشې ته راغلل صد پاسا زنانم پکې دي سړیم پکې دي 12 یا 14 یا 18 زیتو کم کسان حبشي ته رالل چې حبشي ته را ورسېدل دا هغه کسانو چې لومبه هجرت وکړو دا په اسلام کې د محمدي دین لومبه مهاجرین دي دا 18 زیتو کم کسان په شمول د لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رقیہ بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا د آقا مبارک لورم بکې وادا د عثمان سپټمبر دی چې حبشي ترال خبر ورته ملاو شو چې خبر نه وینا وای د مکی والا خو ایمان راوړو ای خوشاله کې ټول واپس رالل چې کله د مکی مکرمه حدود د داخلي دل اطلاع ملو شو چې چام ایمان نه دی راوړی هغوی نورم په مسلمانانو تشدد او ظلم شروع کړی دا د رجب میاشته دلته صحابه کرام ودرېدل څه واپس لاړل یمن ته څه حبشې ته پټ لاړل څه مکې ته د چا په امن کې را دننه شو خو به هر حال تیتو پرک شي صحابه دلته مشرکین مکه او خپلو کې مضبوط اتحاد کو چې دا خلق ورس په ورس سیوا کېږي دا نیول پکار دي
او سزا ورکوي. نو دې دوران دا ورځې ډېرې زیاتې سختې وي، ځکه چې آقا مبارک به د کور نه تشریف فرما شو نو کتل به چې یو صحابي په وینو رنگ رنگ پروت دی. موږ ایمان مفتو کې میلاو دی، موږ زکات ورکولو ته تیار نه یو. بلال ته په امیہ ابن خلف ظالم متکبر مغروره چې غرمه به شوه د مکې شګې، تاسې چا عمرې کړي حجونه هم کړي او چې کوم د عربو کې مزدوران دي هغوی ته پته لګي. قسم دی په دې غرمه کې د عربو د دې خاورې نه د بعضې ځایونو نه او خاص کر د مکې مکرمې خوشه د دې ځمکې نه یو تاو را اوچتېږي، د څه تاو بالکل داسې صورت یې بدلي. امیہ ابن خلف اعلان به کولو غرمې ته راشئ، روټۍ به م دې ظالم ورکړه. بلال رضی الله تعالی عنہ ته به یې زغره واچوله، غرمو باندې به یې سملولو. او بلالا ګرمي ده، زغره د اوسپنې در پورې نښتې ده. و بلال ځان ته نجات ورکا، په ځان رحم وکا. و بلال د احد ناره پرېږده، واپس خپل دین ته راشه. بلال به ورته ویل والله تاسې ته به دا تنور ښکاري، تاسې ته خو به دا د اوسپنې پنجره د اور پنجره ښکاري، خو زما دي د خدای په ذات قسم وي چې ما ته د جنت بستره ده. زما نه تپوس وکئ کله چې د قیامت ورځ راشي او د دنیا خلق برا رواني، زه به ودرېږم یا الہ العالمین. زما نه تپوس مه کوه، زما د سرمنې نه تپوس وکړه. زما هر یو پوټکی د بدن به د رب العالمین د ربوبیت، د الله د خالقیت، د الله د مالکیت، د الله د بادشاہی اقرار به کوي او د جناب رسول الله د محبت نعرې به لګوي. به راح کلو. نو دا حالات ډېر سخت شو. صہیب په سکروټو واچولو، عمار په سکروټو باندې واچولو. نو دې ظالمانو د دې هجرت نه بعد زور ورکو، مسلمانان به رانیول په شریکه باندې د کاڼو ګزارونه په هغې باندې ګرمې شګې خولې ته ورغورځول او هغې ته قسمه قسم تکلیفونه رسول. نو دا حالات زیات شو. نو سردار کونین د صحابه حالات باندې غمجن شو. نو محبوب مبارک څه جمله وفرمایله، خواره شئ ځمکه کې، الله به موږ او تاسې زر دی چې جمع به م کړي په یو ځای باندې. صحابه تپوس کوي یا رسول الله چېرته لاړ شو، کوم ځای له هجرت وکړو؟ د دو کونو سردار اشاره وکړه حبشې ته چې حبشې ته لاړ شئ. بس دا اوس تقریبا 78 یا 88 صحابه برابر شو او په دې کې جعفر رضی الله تعالی عنہ مشر دی. دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی، د علي صاحب ورور دی. دی لاړل حبشې ته لاړل. چې لاړل حبشې ته دا لوی جماعت ورسېدلو. نو مشرکینو مکه و خپلو کې میټنګ وکړو چې ځان ورسوي حبشې ته. تحایف را جمع کړل، بلا تحایف را جمع کړل او دا به یو څه د حبشي وزیرانو ته ورکوي او ورته ووایي چې مونږ د باچا سره میله وکړه، مونږ یو درخواست راوړی. دا صحابه مخکې ورسېدل چې لاړل، یو هلته پناه واغسته، بل هلته واغسته، بل هلته. د ورځې تعلیم ځای مقرر کړو، دلته به راځو د قرآن او سنت تعلیم به یو بل ته بیانو به. اسلام داسو خبر شو مې پرون دلته بل کوم ځای کې شی پیدا شو، پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخي وکړه. دا زموږ حال دی. زموږ حکمرانان دې بېوقوفانو ته د نجات لارې ورکوي. ته به قیامت کې رسول الله مبارک ته څنګه ودرېږي؟ ای حکمران طبقې، الله به تپوس کوي. ګورې دا نن اوس خو تېرېږي، دا نن راغله، موږ څو جمعې دا یوه جمعې نه بله دا لاړه ختمه شو. د هغې جمعې نه دې جمعې پورې چا څه کړي دي؟ څوک په خوند پوه شو؟ روټۍ مو خوړله، لاړه تېره شوه، هېره شوه. جامې مو واغستې نوې وې، خیرنې شوې، وویستلی شي، تیر شو، هیر شو.
د سبا سوچ کو. بهر حال زما درخواست دا دی حکمرانان دا دی اوس حبشې ته دوی لاړل چې لاړل تیتو پرک دی یو ځای بل ځای خواران پراته دي. مشرکینو مکو کسان اولیګل یو عمرو بن عاص او بل عبدالله بن ابي ربيع. عبدالله بن ابي ربيع او بل عمرو بن عاص دا دواړه اخیار کسانو لاړ شي او د حبشي باچا وزیرانو د تحایف ورکي ورته وویل چې دا کسان مونږ ته راکړه دا شر والا دي نعوذ بالله من ذلک زمونږ کلی ورانئ او ستا باچایي ورانئ دا کسان مونږ ته حواله کړه. بس دوی لاړل چې لاړل هغوی خو خواره واره دي چېرته یو ځای ته د ورځې راجمع شي څه ټایم کې خپل تعلیم وکړي بیا خواره واره شي. حبشې باچا ته خبر لاړو چې څه کسان مکې نه راغلي دي. وزیرانو ته یې تحایف ورکړل. وزیران لاړل امیر د حبشې ته وی ای حبشې حکمرانه څه کسان وفد راغلی د قریشو نه تا سره ملاویږي وی ډېره ښه ده رایولئ. حبشي وزیر اعظم صاحب ناست وزیرانو ورته کسان راوستل. عمرو بن عاص دی عبدالله بن ابي ربيع دی دواړه رالل کېناستل. حبشي باچا ته تپوس کوي څنګه رالی کوم ځای نه رالی ورته وایي موږ د مکې مکرمې نه رالو زه د عتبه بچی ما روحاني د هغه په امر راغلی یم عتبه پیژنې که نه ورته وایي پیژنم یا وایه بل حکم پیژنې که نه وایه زه یې پیژنم وایه نه پیژنم خبره کوئ وایي خبره دا ده موږ راغلي وو دې خبرې دپاره چې زمونږ د کلي نه څو کسان راغلي فساد والا هلته یې فساد جوړ کړی خلق یې تباه و برباد کړل او ستا کلي ته راغلي ستا ښار هم تباه کوي ستا نه حکومت اخلي تا نه منصب اخلي دا چې یو راشي لس ورپسې نور را رواني نو موږ مشرانو را لېږلي دا کسان موږ ته حواله کړه چې موږ یې بوځو. تحایف پراته دي صاحب بلا تحفې راغلي بلا تحفې راغلي خدای دې زمونږ باچایانو کې دا جذبه راولي عافیه صدیقیه به بې داسې نه وی که زمونږ حکمرانانو کې لږه ولوله وی نو زما عافیه به هلته نه وی تلی جیل ته زمونږ غم دا دی مونږ حکمرانان د دې لږو مفادو دپاره د دین سودا رانه کله کله وشي دې ته حبشي باچا عیسی دی څوک دی ټول وایي څوک دی څوک دی عیسی دی خطرناک سړی دی دغې وخته پورې ګورې خلق چې راځي سجده ورته کوي سجده ورته کوي عربو مشرانو عمرو بن عاص او عبدالله بن ابي ربيع هغوی ورته ویل داسې چل دی چې دا ډېر خطرناک خلق دی خو کمال به دا و کې باچا چې ځان سره میلاو نه کړي چې تپوس ترې ونه کړي ګورې زر زرې فیصله وکړه وتکړۍ ورته واچوئ او موږ سره فوجونه که چې خپل ښارونو ته ورسو او هلته چې کوم دی ورته موږ سزا ورکو هغه ورته وي ډېره ښه ده خو لږ انتظار به کوئ ستاسې خبره مې اورې دا کسان چېرته دي هلکه یې راولئ د رسول الله طالبان راغونډ کوي صیبه د سرداري کونین د قرآن طالبان راولئ ملمانه راولئ دا دوی چې سوی رښتیا ده او که دروغ دي کسان یې خواره کړل هغوی یو ځای کې تیار جمع ناست وو سوچ هم دا نه دی چې داسې خبر ورته راغی ورته او د عربونه راغلي د مکې نه راغلي تاسو باچا مو غواړي حبشي باچا په تاسې باندې شکایت جمع شوی دی یو بل ته لیدل صحابه کرامو څه به کوو اوس به څه کوو څوک راغلي زموږ خلاف ورته وایي ستاسې خلاف ډېر مضبوط دوه کسان راغلي دلایلو سره باچا غوسه دی او تاسې غواړي یو بل ته ولیدل چې باچا سره به خبرې څوک کوي یو یو ته اشاره کوله بل بل ته اشاره کوله دا به کوي دا به کوي ټولو اتفاق راغی چې د علي شیر خدا ورور جعفر رضی الله عنه به کوي او جعفر تا ته د قرآن
سیاد دا تب زمن دخوان وکیلی تب خبری کے من بخاموش ناستیو وی دیر خد رازی چلار شو اللہ اکبر اللہ اکبر پیغمبر طالبان رالل دخاندان رسول نے یو گل راغے دی اڑان دی دے ورپسی کسان را روان دی عمرو بن عاص دی خواناستے عبداللہ بن ابی ربی دی خواناستے دا حبشی باچا اپخپل زیبانی جلو افروز دے چکل رالل گوری دی خبری توز گوری تعلیم مصطفی دا دے چکل رالل وفد راغے دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زڑک دارا وستل چې زما ملګری مسلمانان دی هغوی ته ویلو زه به سلام اچوم خو جواب خو به تاسې راکوئ زما به نیت کې په تاسې سلام وي ځکه په کافر مشرک باندې سلام الله تعلیمات مصطفوي ته ګوره اوس عمرو بن عاص هغلته غلی ناست دی چې دوی به اوس څه کوي عبدالله بن ابي ربی دلته ناست دی دوی به څه کوي ځکه قانون دا دی چې دې باچا له څوک راځي نو سجده ورته لګوي څه ورته کوي څه ورته کوي دی رالل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آواز کوي السلام علیکم ورحمت اللہ آغا باچا حق حیران دا سگوری عمرو بن عاص پر آپاسے دو ورتوی باچا ڈنبی غلطی تے اگورا خلچ راضی تا تا سجدہ لگئی او دوی چرال تا تا سجدہ ان لگولا دا ڈنبے جرم دے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ولاوے قاضی دی چراو گوالن تبا کرسی بانی مخ کے نیغ نکینے گولا دا قانون دے تبا ادرے کے جس تجتا سے ورزی سنگا چلی ولار بے کنا کنا اگر مخ کے کرسی کینے دی چرال السیبا ولار دی جعفر رضی اللہ تعالی عنہم ادب و احترام کے ولار نجاشی باچا ورتوی تاسی ولی ما تسجد انکڑا یو بلتا صحابہ اولی دل چی جواب بسنگ ورکی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ و قربان رسول اللہ دا صحبت نشما دو کون سردار دا صحبت برکت داد ہے ورتوی اے نجاشی باچا خدے ذات زمن قسم دے کہ خدے چی عیسیٰ علیہ السلام نبی رالی گلے دے داد جنتیانو کلمہ دا جنتیان چی یو بل سر ملاوی گی اگوی بیو بل باندی السلام علیکم ورحمت اللہ وائے من چی دخپل پیغمبر سر ملاوی گو من پاغ سلام اچو اگا چراشی پا من سلام اچی دا زمان دا نبی طریقہ دا من سجدہ اللہ نما سوا بل چاہتا نلگو سجدہ چاہتا لگو سجدہ چاہتا لگو سجدہ چاہتا لگو عزیزان و یاد ساتین ماتا جعفر دا طریقہ خودلا رضی اللہ عنہ چہ دا باچانا متاثر کی گئی ماں کہ باچا دا وقت امریکی صدر راگے تاسی ورطا سجدہ میں لگوئے تاسی ورطا دا اسلام جنڈ اوچتا کئے چہ منگ الحمدللہ مسلمان آنی نن منگریر مجبوری ہو اللہ دے رحم کی نجاشی باچا تپوسو کو خود جواب ملو شو عمرو بن عاص عبداللہ بن ابی ربی دا سگوری چہ اللہ کدا بوس پہ سکئی نجاشی باچا ورطوی خلق تا سجدہ نہ لگوئی دا اللہ نما سوا بل چاہتا ہوئی نا وی خواہ وی دا ویلی وی دا منگتا پیغمبر ویلی دی خواہ پیغمبر دلتا ویلی وی بل سوال دا دے دی خلق دا عربو تاسی دا آغی زینا ولی راغلی دی ورطا ویلو چلتے سو کڑا فسادو کو فساد ستوی اینا تو یول کورونو بانی ورخطل بازارونو لوٹ کول دیتا فساد وی خواہ آغی ورطا ویلی جی نا من خو فساد ندے کرے نوی سمو کری وی جی دی خلق نپری خودنو من دا قخبل عقیدین دفاع کولا من دا رسول اللہ نا دفاع کولا من دا پیغمبر دا چا دا مال دا خورلو چل ندے خودلے من دا پیغمبر دا بل دا عزت دا اخستلو چل ندے خودلے من دا پیغمبر خودلے جی دا ارچا دا عزت خیل ساتی من دا ارس پنگری احترام ساتو
دوی زمونږ په غاړو کې زنځیرونه واچول، چا په اور واچولو مونږه، چا په شکر اخکلو. زمونږ د اوسېدو ځای هلته نه و، زمونږ د شپې د آرام ځای نه و. زمونږ په حال رسول الله وجړل، بیا مونږ ته اشاره وکړه چې حبشې ته لاړ شئ، مونږ تا ته راغلي وو، امن راکولو ته راغلي وو، که امن نه راکې زه به ستا ښار به م پرېږدو. نجاشي باچا حیران شو، جګړه م نه ده کړې نه یا رسول الله. د دوی نه تپوس وکړه، بلال به اوس هم په سکروټو پروتي. د دوی نه تپوس وکړه عمار سره م څه وکړل، سمیه سره م څه وکړل، عمار سره م څه وکړل. اے نجاشي باچا، موږ ته زموږ پیغمبر تعلیم دا راکړی چې الله به واحد لا شریک منئ. دویمي تعلیم دا راکړی چې د بل د عزت خیال به ساتئ، د بل چا ابرو به ساتئ، د بل چا ناموس ته په غلطه سترګه نه ګورئ، ډمډمبازي به نه کوئ. موږ ته ویل په ارامو به وخت نه تېروئ، په حلالو مشقت به وخت تېروئ. نجاشي باچا رو رو زړه نرمېدلو، ورته وایي ستاسې دې پیغمبر سره آسماني څه شته؟ هغوی ورته ویلې او یا نجاشي باچا، زمونږ پیغمبر سره د الله کلام دی، کوم چې الله په عیسی نازل کړی و، انجیل شریف په شان دی، یو ښکلی کتاب ورته نازلیږي قرآن. وایي څه درته یاد دي؟ جعفر رضی الله عنه وایي او ما ته یاد دي، زه به یې درته واورم که ستا اجازت وي. نجاشي باچا ورته وایي واوره قرآن شریف نه څه حصه راته واوره. کوم ځای ته لاړو، علماو لیکلي دي چې دې ته پته وه چې دا عیسوي مذهب دی. الله د جعفر رضی الله عنه زړه کې واچول، د الله د سورې مریم د عظیم قرآن نه تلاوت شروع کو. واذکر فی الکتاب مریم، اللہ نبی پاک تو یاد کا دوی تا وروا قصة مریم رضی اللہ تعالی عنہ. جعفر لگے دے رضی اللہ عنہ، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لگے دے تلاوت کی دے قرآن شریف. حبشے باچا باندے اوخ کی را روانی دی، حبشے باچا کی رلم دشوا اوخ کی لاندے روانی دی، بریلی دلان دی گوری اوخ کی لاندی سسیگی. جعفر تلاوت کے، جعفر چکم دے کے قرار شی ادریگی. نجاشی باچا ورته وی قرآن لولا، اے بچوڑی قرآن لولا، دا قرآن شریف تلاوت نو دروا. عمرو بن عاص حیران نے، عبداللہ بن ابی ربی حیران نے. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف لولی، سورہ مریم لولی، دا قرآن شریف تلاوت تے. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. گوری بچوری تویگی داغی دستور گناوخ کی. عزیزانو دو قرآن اعجاز تا گورا، دا پیغمبر دا طالبانو دا تلاوت اثر تا گورا. قرآن شریف لوستلیشی، جعفر مرگری ٹول جاری، دا حبشی باچا جاری، وزیران جاری. حبشی باچا ورتوی او عمرو بن عاص سغواری دوینا، او عبداللہ بن ابی ربی سغواری دوینا. گناہی صدا خطائی صدا ولی تنگوی پریدر آغلی دی ما ورت امن ورکللو. تحایف موالے مال موالے سمچ راوڑی ٹولے والے. زبرہ دا مال غل نیما زمانت پوسو گئی، مال باچائی بغیر دا مال ملو دا، ماتا باچائی بغیر دا میراث ملو دا. وہ موری مبارکی اے عائشی بی بی، اے دا مومنان مورے، اے دا رسول اللہ دا جن ملگرے، اے دا ابو بکر صدیق لوری مبارکی تانا میں مال اولاد قربان شاہ سخکولی تشریف فرمائے لدا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دیوئی ماتا حکومت بغیر دا مال ملو دے.
بغیر د میراث ملو دے خدای ما ته حکومت را کړه زستا سے تحائف نال مور نه تپوس کیږي اے ګرانی مور اے د مؤمنانو مور څنګه ورته بغیر د مال بغیر د میراث حکومت ملو دے وی دا چا د غلام په صفت خرڅ کړو دلته باچای باندې اختلاف راغی دای دوباره راوستو دوباره یې واغستو د غلامۍ نه باچای ته ورسولو خلق ته وی چې الله بغیر د مال او د وټونو نه الله زما انتخاب کړی دی دا څوک وایي زمونږ مور مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي یاد ساتئ البدایه والنهایه طویل بحث کړی زه خو ترې یو غونچه نه اخلم ونه کې دانه چې ګندي انګور نور نه وي بلا غونچې پکې نښتې وي خو چې کله ونې د سړی وخیږي چې کومې نږدې ورته په لاس راځي هغه غونچې را اخلي نو ماته دا لاندې غونچې را غونډې کړې واقعه اوږده ده ماته مختصر یو غونچه ګلدسته مې درته تیاره کړه د رسول الله د طالبانو خبره درته کوم عزیزانو یاد ساتئ نجاشي باچا حیران دی حبشې والا حیران دي دوی ته ویل تاسې لاړ شئ سبا راشئ چې ترتیب برابر کو هغوی ته ویل تاسې ځئ که ایسارېږئ وایي جي مونږ ته هم یو شپې مهلت راکا مونږ به مشرانو ته څه وړو وایي ډېره ښه ده دوی سبا دوی بېګا ته خپلو کې دواړو مشوره وکړه وایي راځئ چې یو کار وکړو وایي څه کوو عمرو بن عاص ورته وایي عبدالله بن ابي ربیعه ته چې داسې خبره ورته کوم سبا باچا ته چې دوی کې اتکړی واچوي او جیل ته یې دننه کړي ته ګوره ما سره اخري ګولۍ شته هغه به استعمالومه اخري ګټم ما سره شته دی عبدالله ابن ابي ربیع ورته وایي داسې چل دی سپکه خبره مه کوه سپکه خبره ورې د باچا د وړاندې ونه کې په باچا یې دومره اثر کړی او بل دا دی چې دروغ هم ډېر وویل د هغې مشرانو د لاسه خو ګورې خبرې هرې ورشته کېږي تم پوهېږې زه هم پوهېږم بل زمونږ استاد د خاندان خلق دی ستا تر زوی پکې دی زما د تر زوی پکې دی ماما زوی ستا پکې دی زما پکې دی هغه خبره وکړه چې وایي نه بس ما سره شته که نه اخري عمرو بن عاص ورته وایي سبا باچا ته هم چې دوی یوې سوال دپاره زمونږ یو سوال دی او دوی به ولاړي موږ به دوی نه کوو ته به ترې نه زمونږ دپاره بیا جواب طلب کړي وایي ډېره ښه ده سبا یې بیا راوغوښتل صحابه خپلو کې وایي چې څه به کوو نن جعفر رضی الله عنه ورته وایي هغه به کوو چې کوم رسول الله موږ ته ښودلي دي ټول وایي سبحان الله هغه به موږ هم تاسې کوو دي کې کامیابي ده زمونږ نبی پاک موږ نه خفه دی موږ په دې باندې شر دی د نبی علیه السلام ذکر ولادت شته دی او ذکر ولادت په دې میاشت کې نشته کوم میاشت کې شته دا زمونږ حال دی تراویح نشته سنت نشته ما به دې مولایانو ته ویل زمونږ شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه مبارک فرمایل چې بغیر پټکی امیش امام جوړول دا مکروه دي دا بچاول شیخ حسن جان صاحب رحمت الله مولا نو ها از مولا خو زویم زه مولا ما تراویح مې درته مات کړلي مولا خو زویم بي خمشین شاه کمال دا نه چې داسې باندې ګوره څلوېښت سجدې مې له راوستلې خوښې ته که کې نه کې کمال خو دا دی شیخ حسن جان غریب په څه پوهېدلو هغه خو نه پوهېدلو بیګا مور سره ملاقات شو دا څو ورځې ما ذکر به نه کولو ما نه به هېرېدلو بیانونو کې بیګا مې خوب ور سره ملاقات شو الحمدلله نور اکابرونو سره مو شو دی ناست دي درس حدیث نه راوځي نو زه داسې ناست یم ما ویل جي ما ته وکتل ما څه حرکت ونه کو کېناستم ګیله غوندې مې وکړه زړه کې مې ګیله وه ما شیخ صاحب زه راوغوښتم ما ته یې ولې ما ویل هسې چې زما زوی بیمار دی تا خو تپوس هم ونه کړو نو زه ستا زوی په څه شومه د نوسي تپوس ته نه کړي دومره خوب مې نور اخوره نه خبرې هېرې دي چې څه وشو خو شیخ صاحب مال تبسم وکړو نو زه لګیم د هغه دا خولې پاکومه داسې لکه درسه مو چې راووتو ډېر ستړی به
نه دا خولي ورته پاکوم داس یو بل کس راشي نه داسې ښکلې تکه سپینه کپړه ده چې په دې بدن یې ورته داسې واچوم داسې د املا پورې راکاږم داسې نو دې خولۍ نه سپین پړق داسې ملغلرې غورځېږي نو زه ځان سره هم چې وګوره چې موږ د بعضې خلکو خولۍ پاکو نو بینتې روانې او د شیخ صاحب د بدن نه خوشبویي روانه ده زموږ استادان ټول جنتیان دي نو زموږ شیخ صاحب ویلو چې بغیر پټکي مونځه همیش دپاره چې امام پې دا مکروه دی کوي داسې ویلو نو د علماو ټولو پټکو سره مونځ کول او زموږ پټکی شته په سر باندې نو بیا د عوامو به ویل د شیخانو مولیانو دا چې کوم صوفیان مولیانو هغوی به د عوامو ته مخ راواړو یا ګوره ځوانانو ټوپۍ په سره وی نو زما په شانتې مولا چې سپیکر ته کېناستو نه جي زینت ته خیر دی جي داسې فرض نه ده داسې فرض نه ده قلقلا خانه وقلقلا خانه چې دا فرض نه ده نو دا ستا چې دا مولیان او دا طالبان راځي او تر او تراشه او دې ته کینې او پاسي او ته ورته ناست او ستا اکرام کې په تا ګلونه شیندي دا فرض ده دا سنت ده دا خو بدعت دی چې ستا زړه دا غواړي چې مال دې خلق ودرېږي ستا حسین احمد مدني زمونږ رحمت الله علیه اب هغې جلسې ته نتلو په کومه جلسه کې به چې خلقو پې ګلونه شیندل موږ مخکې نه کسان ولیکو چې ګوره زه درځم چې ته مخکې نه ما باندې ګلونه واچي دا سنت دي دا فرض دي خو موږ ویو چې که څوک د عالم دپاره پاسېږي ښکلې خبره ده نو چې ستا دپاره ده نو ته تایید کې او چې د الله د وړاندې ودرېږي نو د عبدالمتین یا د بل عالم دا سوچ نه دی چې دا ټوپۍ د سرو زرو ته په سر کا او مال یې را په سر کا موږ یو الله ته ودرېږي د عاجزۍ لباس جوړ کا د عاجزۍ لباس دا ده چې ته ټوپۍ په سر کې نو عوام موږ ته مخ راواړو چې مولیانو حضراتو تاسو هم پټکې وغورځولو ټوپۍ خو سنت نه ده سنت خو پټکې ور باندې وال دي تاسو کوم روایت د روح البیان ذکر کوئ نو الته خو د پټکي متعلق چې کوم ثواب راغلی نو د پټکي راغلی ټوپۍ د پاسه پټکې نو تاسو خو ورسره پټکې وغورځولو نو موږ هم مجبوره ټوپۍ هم څه کړلې نو دا نقصان چا وکړو د هغه مولیانو وکړو چې جایز ده څه خبره نه ده که په سر کې نو ښه خبره ده خو موږ هم دا وایو چې ښه خبره ده که نه موږ هم دا ټکی کوو چې ښه خبره ده نو بد کار خو نه دی ولې تاسې نه کوئ نو تاسې جوماتونو ته چې اوس لاړ شئ په سر باندې زمونږ ټوپۍ سلو کې د لسو کسانو ټوپۍ نه ټول دا 90 منګه سر ته مونځ خو کېږي پکې شک نشته دا واسکټ هم وباسم کمیس هم وباسم زما لاندې بنین شته دی دا زما بنین دی دا کپړه ده زما لاندې ما اچولې ده اوس دا کمیس زه وباسم زما دې ځای پورې پرتوګ دی لنګ مې دی زما د نامونه لاندې عورت پټ دی زما مونځ کېږي که نه کېږي جواب راکړي ټول وایي څه کېږي که نه خو ښه به ښکارم هسې په ایمان یې وایي زه دې سره روان یم داسې پټکی مې په سر نه دی زه بله لمانځه له رالم دا مقتدیان خو ما دا بچی لږ ټیک نه دی دماغ مې کار نه کوي نو پټکی مې پرېښوم داسې راغر مې وه دلته چې رالم چې مونځ مې کولو چې اچھا به سلام وګرځولو داسې به کتل ما ته ځکه دا تقریبا تاریخ کې به زما په 32 سال کې دا ډومبی تاریخ و چې ما جمع کې ولاړم مقتدي وم مقتدا نه وم پټکی مې په سر نه و چې مونځ مې وګزر لاړم کور ته او ځان هم راته بد ښکاره کېدل ټوپۍ مې وه الحمدلله ځان د سنتو عادیان جوړ کړي د سنتو جومات ته راځه د هغې مولا په خوله راځه چې تاله د جومات آداب ښیي تاسې به چې جومات ته رالی تاسې به نسوار جب کې نه راوړل دا ادب د جومات دی دی که نه دی رونو سپین ګیرو به نه راوړل مو تا جومات ته چرس را دننه کو سرګټ را دننه کو نسوار را دننه کو دا خو خراب څیزونه دي نو رونو موږ او تاسې مونځه بغیر د پټکي امامانو شروع کو مقتدیانو ټوپۍ وغورځولې مونځ خو کېږي په داسې هم کېږي خو ځان ته وګوره ودرېږي الله ته د لوی ذات د وړاندې ودرېږي زما مقصد دا دی د ادب د مجلس زما مقصد دا دی چې د دې اثر به ډېر وي نو د جعفر رضی الله عنه تلاوت چې کېدو زما د البدایه والنهایه و روایت راوړل دي دلته نو د نجاشي باچا په مخ باندې سره روانو اوښکې چېرته لاړې حدیث کې راځي
په ګیره باندې راغلی په کوم ځای راغلی نو دې نه پته ولګېده چې نجاشي باچا په مخ باندې څه وه ګیره یې وه ګیره یې وه د زمونږ د حکمرانانو خبرې چې څوک نه مني که نه دا ټول د الله پاک رحم وکړي نور خو پوهېږئ تاسو په تاریخ کې زمونږ داسې عالم باچا رانغی چې هغه داسې ښکلې ګیره ولري په سنت طریقه باندې امامت وکړي څومره خوند به کوي ای زمونږ وزیر اعظم صاحب چې ته د سنت په جامه باندې ښکلی راووځې تا نه څوک تپوس کوي که ستا ښکلې ګیره په مخ باندې او ای مزیدار پټکی دی والی او ته د وزیر اعظم هوس په حال را دننه شي قسم دی چې دا ټول کرسی منظر ته سلام کوي انشاء الله د رسول الله د سنت و برکت د جعفر نه تپوسو کوي نجاشي باچا ولې جاړي جعفر په سنت برابر راغی او په سنت برابر تلاوت وکړو چې تلاوت وکړو جعفر رضی الله عنه ورته وایي چې ډېره ښه ده مونږ راغلو خبره به هغه کوو چې کوم مونږ ته رسول الله مبارک ښودلی ده مرګورو ته مه یارېږئ مونږ سره خدای ملګری دی پرون هم جړلی او انشاء الله نن به هم جاړي انشاء الله او پرون راته صرف دا ویلو چې اوسېږئ نن به د الله په فضل و کرم سره راته زیم راکوي عزت به م راکوي او موږ به د خواصو نه اخلي ملګرو ته تسلي ورکړه عمرو بن عاص راغی عبدالله بن ابي ربيع راغی عمرو بن عاص ته تپوس کې اے نجاشي باچا دی یوې خبرې سوال کو او ته جواب طلب کا وی ویا او تپوس دی نه وکړه دی د مکې والاو نه دا ته چې چا وجړولې دوی نه تپوس وکړه چې عیسی علیه السلام ته خدای دوی وی کنا د خدای زوی ورته وی کنا دوی الہ منی کنا تپوس دی وکړه عزیزانو هغه ورته وی ډېره ښه ده جعفر تیار رضی اللہ عنہ مبارک میں ولاد نجاشی باچا تپوس کئی ورطوئے اے دا مکی نراغلو اللہ دی خلیت سنگا جو سوال اللہ وسو اگوی سنگا سوال کرو دس ورطوئے اگوی مختصر کو ورطوئے اے دا مکی والاو اے دا نبی علیہ السلام امتیانو صحابہ و طالبان چی دا سیب پزے کے زمان سوگ عزت گئی لکمانا چی جامی ہوزی دا صحبت برکت دادے دا د پیغمبر علیہ السلام صحابه چې راتلل د نبی علیہ السلام نه هغوی د ځان دپاره دا مطالبه کوله چې الله مونږ ته خیر را نصیب کړي نو ته چې د خپل استاد ځي ته ځې هلته به ته د دې په نیت نه ځې چې زما د خلق ما ته ګلونه واچوي هلته به ته په دې نه ځې چې ما ته الله خیر کثیر را نصیب کړي نو نیت به صفا ساتي صحبت د مشر کې صحبت د مرشد کی صحبت د استاذ کی او صحبت د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینه طیبی تلاری الته د چانه استقبالیه مغواړه الته ځان د غلامان او غلام وګرځوا نو ملاقات امام الانبیاء به نصیب شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په وخت ان شاء الله باقی واقعه د نجاشی باچا هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دلته یو عظیمه نکاح تړلې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها اب ان شاء الله را روانې جمعې ته بیان کو او یو واقعه ما شروع په سر د بیان کې خو هغه مې ځکه پاتې شو چې د دې جمعې موضوع موږ دا ګڼلې وه ان شاء الله د نبی علیه الصلاة والسلام په معراج باندې چې لومبی چا اعتراض کړی اچا کړی اب را روانې جمعې ته ان شاء الله بیانو ان شاء الله نو موږ تاسې به چې چا تایید کړی هغه به هم بیانو چې چا پې رد کړی شب معراج د وی دروغ واقعه ده دا لومبی د اعتراض چا کړی دا د مشرکانو د مکی کړو او د معراج د شپې تصدیق چا کړو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چا په لار بزو ان شاء الله چا په لار بزو د صدیق اکبر رضی الله عنه په لار بزو نو هغه خلک چې په اعتراض کوي هغه د ابي جهل په لار روان دي هغه څوک چې تایید کوي هغه د ابو بکر صدیق په لار روان دي دعا وکړئ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دعا وکړئ الہ العالمین خدای ستاره رضا منصب کی الله ستاره اقام منصب کی الله گناهونه معاف کی الله گناهونه معاف کی الله زموږ د ټولو گناهونه معاف کی ټولو بیمارانو ته روغ صحت نصیب کی الله کریمه خدای د مسلمانانو حکمرانانو په منځ کې الله اتفاق اتحاد مینه راولي الله ټول په سنت باندې برابر کې الله زموږ حکمرانان ټول دیندار کې الله رعیت کې ټول
دا بيدین خلق دین طرف تراولي الله چې څوک د نبی علیہ السلام د سنت نه لري دي الله سنت طریقې ته راولي موږ د بدعاتو نه خلاص کی د رسوماتو نه مخلاص کی شرکیاتو نه مخلاص کی الله د محبوب پیغمبر اتباع را نصیب کی الله د محبوب مبارک مینا را نصیب کی الله د محبوب مبارک اتباع را نصیب کی الله بیمارانو ته روغ صحت نصیب کی الله څومره مرګري میلمانه راغلي الله د ټولو ژوند کې برکت واچي الله ډېر میلمانه خدای دا ټول زمون مقتدیان د دې علاقې نه دي نه خدای ډېر لري زینو ناراضي الله څوک په گاډو کې راضي څوک کرے گاډو کې راضي د ارچا خرچي کېږي الله وخت ډېر لګيږي الله د یو سکند بدله کې ورته خپل رضا ور نصیب کی الله دې ټول مرګره خپل رضا نصیب کی زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله